په بنو کې صورتحال انتهایی خراب دی. هلته موجود دهشتګردو په جوماتونو او حجرو کې پناه اخیستې ده. دا وخت پولیس ګشت کوي. په ډېر غټ تعداد کې د بنو مختلف علاقو ته د پولیس نفري منتقل شوې ده او امکان دی چې نن شپه یا سبا دغلته اپریشن وشي او اجازه روانه ده چې د عوام نقصانات کم نه کم وشي. بل طرف ته په خیبر پښتونخوا کې په مجموعي سطح باندې سکیورټي حالت انتهایی خراب دی او چې کله دا تپوس وزیر اعلی خیبر پښتونخوا الیمین ګنډاپور نه وشي نو هغه ټول الزام په وفاقي حکومت باندې راوړي. وایي چې بارډر باندې سکیورټي سخته نه ده او د بارډر سکیورټي ذمہواري چې ده دا د وفاقي حکومت ده. الیمین ګنډاپور دا الزام هم لګولی دی چې پولیس کوم دهشتګر ونیسي نو داسې خلک دي نامعلومه کسان چې هغه راشي د پولیس نه بیا دغه دهشتګر راخلاص کړي. هغه انډایرکټلی په ادارو باندې الزام لګولی دی. په دغه ټول صورتحال باندې خبره کوو چې مجموعي صورتحال څه دی او اوس په دې ورځ دوه کې روان څه دي. زما نوم دی تحسین الله تاثر او ویډیو کې ډیټیل ته تلو نه مخکې تاسو ته ریکویسټ دی زما دا چینل تحسین الله تاثر سبسکرایب کړئ. په خیبر پښتونخوا بیا خاص کر جنوبي پښتونخوا او که سپیسیفیک د بنو خبرو کړی شي نو هلته حالت انتهایی خراب دی. یو خو بنو کې روزانه بنیاد باندې ډرون حملې کیږي او دغه ډرون حملې دهشتګر کوي. ټارګټ د هغوی سکیورټي فورسز وي، پولیس تانې وي، خو په دې کې زیاتره دغه ټارګټ دوی صحیح اچیو نه کړي او عام خلک په نښه کړی شي. اوس په ډېر غټ تعداد کې دهشتګر بنو ته راجمع شوي دي او دوی عوامي حجرې او جوماتونو کې پناه اخیستې ده. پولیس د دغه خطرې پیش نظر اوس په پوره سیمه کې د اپریشن اراده کړې ده. دې لپاره جایزه اخیستلی کېږي چې په داسې طریقه اپریشن وکړی شي چې د عوام کم نه کم نقصانات وشي. هم په دې سلسله کې ډېر په غټ تعداد کې یا ډېره لویه نفري د پولیس بنو ته منتقل شوې ده. د بنو ډي پي او وایي چې په یو صورت به هم د امن و امان صورتحال خرابېدو اجازه چاته هم ورنکو او کوشش کوو چې د عوام کم نه کم نقصان وشي او دغه دهشتګر د دغه ځای نه ختم کړی شي. بل طرف ته په خیبر کې ډېر عجیبه صورتحال دی. یو خو دا ده چې اوس کوم مرکزي باغ هیډ کوارټر چې دی د هغې مخکې تر څو پورې چې دا ویډیو ریکارډ کېږي تازه ترین صورتحال دا دی چې هلته احتجاج روان و. په هغه مظاهرینو منتشر کولو دپاره فایرنګ شوی دی. 3 کسان په هغې کې مړه دي او 8 ژوبل شوي دي. دې سره سره د خیبر مقامي خلکو یو جرګه کړې ده. قرآن مجید راغستی دی. دا مشران تل دي دهشتګردو ته ناست دي. ورته ویلي دي چې د دې قرآن خاطر وکړئ زموږ علاقه پرېږدئ. سبا بیا هم په دغه سلسله کې یو جرګه کېدونکې ده او دوی وایي چې موږ یو ډیډلاین ږدو دغه دهشتګردو ته چې زموږ علاقه پرېږدئ او که دغه تاریخ ته تاسو ضلع خیبر پرې نه ښوده نو بیا به عوام هم وسله روچتې او د دوی خلاف به کارروی کوي. دغه شان په شمالي وزیرستان لور کې تاسو وګورئ نو د تیر څو ورځو نه مسلسل د سهار 5 بجو نه واله تر ماښام 7 بجو پورې کرفیو لګي. بیا په ډی خان، لکي مروت کې او دغه شانتې په نورو سیمو کې تاسو وګورئ خاص کر بیا په ټانګ کې نو حالت انتهایی خراب دی. د پوره خیبر پښتونخوا امن و امان سکیورټي صورتحال چې کوم دی که دا تاسو د خیبر پښتونخوا حکومت مخې ته کېدی نو هغوی د دې نه ځان لرې تلو کوشش کوي. ځکه چې 2 ورځې مخکې اي پی سي رابللی شوې وه، هغه اي پی سي ناکامه شوه. د هغې نه بعد وزیر اعلی میډیا ته بریفینګ ورکو. هغه دا خبره وکړه چې کوم بارډر باندې ترهګر پاکستان ته راوړي نو دا د خیبر پښتونخوا حکومت ذمہواري نه ده، دا د وفاقي حکومت ذمہواري ده ځکه چې د بارډر سکیورټي د وفاق سره ده. الیمین ګنډاپور دا خبره هم وکړه چې پولیس کومه کاروي وکړي دهشتګر راونیسي نو بیا ځینې خلک راشي هغه دهشتګر د پولیس نه راخلاص کړي او هم دا وجه ده چې د پولیس کانفیډنس کم شوی دی. بیا که ستاسو یاد وي 2 ورځې مخکې په اورکزۍ کې پولیس ډیوټۍ کولو نه انکار کړی او پولیس هم دغه تحفظات لرل چې موږ کاروي وکړو، موږ کسان گرفتار کړو، زموږ نه راخلاص کړی شي نو موږ مزید پیشقدمي نه کوو د دهشتګردو خلاف. بیا په هغې کې 42 پولیس اهلکار معطل کړی شوي او د هغه اعلامیه چې جاري شوې وه نو هغې ته یو بل رنګ ورکړی شوی او هغې کې دا ویلی شوي چې دا پولیس اهلکار یا خو غیر حاضر او یا به ډیوټۍ دوران د غفلت نه کار اخیسته. خو حقیقت دا دی چې پولیس سره یو هغه جدید وسله نشته دی کوم چې د دهشتګردو سره ده یا د دهشتګردو مقابله وکړي او بل طرف ته هغوی دومره کانفیډنټ هم نه دي چې دوی داسې کاروي وکړي او هغوی ته یو اعزاز ملو شي په ځای د دې چې کوم خپل ژوند مرګ خولې ته بوځي دهشتګر راونیسي او دغه دهشتګر ته بیا راخلاص کړی شي. خو بل طرف ته وفاقي حکومت دا الزام لګي چې لاین آرډر صورتحال کنټرول کولو ذمہواري چې ده عیني طور او قانوني طور دا د خیبر پښتونخوا حکومت ته. د دې سره سره پولیس، سی ټي ډي او نور سکیورټي ادارو ته هم وفاقي حکومت فنډ ورکوي د خیبر پښتونخوا لپاره.
خو وفاقي حکومت وایي چې خیبر پښتونخوا حکومت په دې کې ناکامه ده او د خپل ناکامۍ پټولو لپاره هم په وفاقي حکومت الزامات لګوي او هم ریاستي ادارې بدناموي. وفاقي حکومت لخوا دا سټیټمنټ هم مخې ته راغلی چې د KPK حکومت صرف یو میشن دی چې عمران خان راخلاص کړی شي، څومره سیاسي سطح باندې دوی ذاتي ګټه پورته کړي. د دې نه علاوه د عوام ورسره هیڅ فکر نشته دی. نه په خیبر پښتونخوا کې تر اوسه پورې څه میګا پروجیکټ شروع شو، نه څه اصلاحات وکړی شو، نه داسې د عوام د فلاح بهبود دپاره څه وکړی شو. دا هم ویلی کېږي چې په خیبر پښتونخوا کې د کرپشن نوې طریقې ایجاد شوي دي. کوستان سکینډل به تاسو کتلی وي، 200 ارب روپۍ سکینډل مخې ته راغی. د هغې نه بعد 26 ارب روپۍ یو بل سکینډل راغی، 11 ارب روپۍ ورپسې بل سکینډل راغی. دا هغه سکینډل دي چې دومره غټ کرپشن په وفاقي سطح هم نه دی شوی. او دې سره سره دا هغه سکینډل هم دي چې صرف ریپورټ شوي دي، چې کوم ریپورټ شوي نه دي، کوم په میډیا نه دي راغلي، نو هغه به څومره ډېر وي او څومره غټ وي. د خیبر پښتونخوا عوام پیسه چې ده هغه دغه PTI حکومت د خپل ذاتي ګټو دپاره استعمالوي. نه په صوبه کې امن و امان شته دی، نه روزګار شته دی، نه داسې څه غټ پروجیکټ شروع کړی شو، او نه د صحت یا د تعلیم په شعبه کې خلک مطمئن دي.